دا حدیث مبارک ذکر کیږي راوی حضرت ابو هريره دی او د امام بخاری او د مسلم د دواړو روایت دی. د دې سمخ کې ما آیات شریف وای د ټولو سره درمخه حقوق د الله تعالی دی. دا په بیان کې د احادیث د بر او د صلې دی، د نیکی او د احساناتو د قربانو په مابین کې دی. الله تعالی وایي چې الله دا فیصله کړې ده الله تعبد الا اياه، زه به د بل چا عبادت نه کوئ الا اياه، یو د الله عبادت به د الله د پاره، یو نظر و نیاز به د الله د پاره، او احسان کول به د الله د پاره وي. طاعت و بندگی و عجز و انکسار به کیږي د الله د پاره. د الله د حقوق ثبات بیا د نبی علیہ السلام حق دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، الله پاک فرمایي چې نبی ورډیر اولاد قریب دی و مؤمنان ته تر خپل ځانو هم ورتیر دی، او د هغه کوروالاوي د امت مند دي. اوس د الله او د الله د رسول ثبات په انسانانو کې هغه رشتې دي، قرابتونه دي. نو اول حق د چا دی؟ دا حدیث په بیان کې د بر او د صلې دی. بر واغه نیکي ته ویل کېږي چې دغه تعلق د چا سره وي؟ د مور د پلار د والدینو سره وي. او صله ودا ته ویل کېږي هغه قرابت رشته ته وایي چې هغه د عامو قربانو سره د انسان وسیله رحمي وي. نو په بندگانو کې اول حق د مور دی. هغه حضرت ابو هريره راوي دی و یو سړي پوښتنه وکړه د الله د نبي صلی یا رسول الله، څوک حقدار دی په ښه معامله سره او په ښه حسن سلوک سره، په احسان کولو سره، په خدمت گزاري سره؟ کوم یو ډیر څوک حقدار دی چې زه ورسره وکړم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وویل ستا مور. ول بیا دوم وار ول بیا ول ستا مور حقدار ده ډیره. دریم وار یې ول بیا د چا سره احسان وکړم؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل ستا مور. درې وار. څلورم وار کې ورته وویل ول څلورم وار څوک؟ ول ثم اباک، بیا ستا پلار. په بل روایت کې راځي ثم ادناک، ثم ادناک، بیا نور قربان درژندې. نو علما وایي چې د دې څه معلومه شوه چې د مور حق پر پلار باندې په 3 ګونه بالا دی. هغه دا دی چې یو وار مور په نس کې انسان هغه حمل کړی دی چې هغه وړی دی، په نس کې وړی دی. بیا د هغه بعد هغه تکلیف د ولادت پر وړی دی، د زوکړې تکلیف یې وړی دی. او دریم د شیدو ورکولو تکلیف یې وړی دی مور. د هغه بعد بیا مور پلار په تربیه کې سره شریکان دي و اولاد ته تربیه ورکوي. نو د ټولو څه حقداره مور ده. نو چې د انسان مور پلار ژوندي وي نو دا د انسان د پاره هم جنت دی هم یې دوزخ دی. که د دوی د پاره د احسان او د ښه حسن گزاري د خدمت کولو موقع ورته میلاو سو د د پاره جنت دی. او که خدا نخسته دغه څه عکس او دغه څه ناراضه مور پلار، بیا دغه د پاره د مور پلار دغه د پاره دوزخ جوړ سو. او څلورم 3 حصو بعد بیا پلار دی، د مور بعد بیا پلار دی. نو چې د چا مور پلار ژوندي وي دا خو به خوش قسمت وي. نو هغه به دعاوي په کار دا دی چې هغه دعاوي ځنوړي، هغه دعاوي ځنټولي کی، هغه د هغو د پاره صلاح په هر خبره کې ورسره کوي او په هغه سره د هغه خدمت کوي، دغه احترام وکي. وای دا خو که د چا دا ژوندي وي. که د چا مور پلار والدین وفات سوي وي بیا د هغه اولاد د پاره استغفار دی، دغه د پاره بخښنه ده، د الله څخه د هغو د پاره دعاوې غوښتل دي. که څه هم نافرمانه وي چې د مور د پلار زیارت لره ورځي، ظهر کړی وي یا دعاوې ورلره کوي، حدیث کې راځي الله پاک به دی هغه بیا د عاکس خلاص کړي، دغه زهرېدو څخه به خلاص کړي.
چې څه زیارت لی ورځي د مور د پلار او په هغو پسې دعا د استغفار کوي، بخښنه کوي، دعا پسې غواړي، یو درود شریف پسې وایي، یو سورت فاتحه وخت پسې وایي او هغو پسې یو ذکر تلاوت وکړي پسې وبخښي، بس الله به ودته هم ثواب ورکوي، هغه ایصال ثواب و بخښلو دپاره و هغو دپاره به هم ورسوي چې وفات شوي وي. بیا یې هغه دا طریقه ده. نو بیا په حدیث کې راځي د هغه بعد بیا پلار دی، د هغه بعد پلار بعد بیا ثم ادناکې ثم ادناکې چې ورقریب دي ورقریب نو بس دا دي د مور ته ورقریب د مور خور ده یا د مور ژوندی وي، مثال انا ده، دا سلسله ده. او دغه رقم پلار د پلار بعد بیا اکا دی، دغه رقم نیکه دی، د نیکه بعد بیا اکا دی، دغه رقم بیا نور رشتې دي د اکا زامنو. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا به حدیث راشي وای د پلانی آل سدی د اکا زامن شو پر کفر باندې پر شرک باندې وو، ول دا زما دوستان نه دي، دوستان خو زما الله دی، مؤمنان دي، مګر زه د هغه ته قرابت هغه یو څه ورکوم، یو شی ورکوم، احسان ورسره کوم، قرابت یې پر ځای کوم. نو قرابت دونه حق لري. نو نبی اسلام صدا صحابي پوښتنه وکول، یو رجل یا رسول الله من احق بحسن صحابتي، په ډېر ښه صحبت، په حسن سلوک، په احسان کولو سره څوک حقدار دی؟ قال امک. قال دا سړي بیا ورته ثم من، دوم نمبر کې یا رسول الله د مور بعد؟ قال امک، بیا ستا مور ده. قال ثم من؟ قال امک، درېم وارې بیا ورته ستا مور. قال ثم من؟ څلورم. قال ابوک. و پی روایه په بل روایت کې دی راغلی دی امک ثم امک، ستا مور ده، ستا مور ده، ستا مور ده، دې سره احسان، ثم اباک ثم ادناک ثم ادناک، بیا د مور په بعد بیا انا ده، مثال که ژوندی وي، که هغه نه وي د مور خور ده، دا ترورګانې دا دي، دا د مور پر ځای ده، د هغه سره به ښه کوې. که چا مور مړه وي د مور خور یې ژوندی وي، بیا هغه دغه یې د مور پر ځای ده وایي، دغه رقم به احسان ورسره کوي. پلار دی، د پلار بعد پلار نسته، نیکه دی، که نیکه نه وي مړ بیا اکا دی، که اکا نه وي بیا د اکا زامن دي، دا د ثم ادناک ثم ادناک متفقن علیه. دا نبی علیه السلام د قرابت په باره کې د احادیثونه ذکر کېږي، د رشتې د احسان کولو په باره کې. وعنه بیا د حضرت ابو هريره سره روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، درې واره نبی علیه السلام ول رغم انفه، ول پزه دې په خاورو آلوده سي، پزه دې ککړه سي په خاورو، د دا معنا کنایه ده د ضلالت څخه، خوار دي سي، ذلیل دي سي. درې واره رغم انفه. قیل من څوک؟ پوښتنه وسول یا رسول الله څوک ښه؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل، قال نبی علیه السلام ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنه. ول څوک مور و پلار دواړه په بوډاوالي، په ضعف په حالت کې، په سپینږیروالي په حالت کې مور و پلار دواړو ادراک یې کړی، دواړه لري، او یا یو په مور و پلار کې ژوندی، بیا ثم لم يدخل الجنه، دغه مور و پلار دا اولاد هغه جنت لره نه بوځي. دغه سړی نو ډېر کمزوری دی، نو ډېر کمزوری دی، پزه دې په خاورو ککړه سي، دا دې ذلیله سي، دا ډېر کمزوری سړی دی. چې مور و پلار یې ژوندي دي دواړه، یا یو دونه خدمت یې ده نه وکوي، دونه نه سو ځین خوشحاله، نو دغه د مور د پلار د دعا یا دغه د خوشحالۍ په وجه دی جنت ته تللی وای، نو کمزوری سړی دی دا ډېر. نو دا د قرابت او د والدینو په حقوق کې دا حدیث بیانېږي. ښه بل روایت کې راځي اسما بنت ابوبکر، اسما چې ده دا یو زنانه ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده. دا په دا زمانه کې چې هجرت وسو مدینې طیبې لره، د دې مور په مکه معظمه کې و، هغه مشرکه وه، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور والا. بیا وروسته بیا په اسلام کې راغله، داسې دوی هجرت وکړي، دا راله دا لور اسما په مدینه شریفه کې ده،
دلته دا زمانه داسې دا زمانه هغه د صلح د حدیبیې ده. دا 8 کال باندې چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی خوب ولیدی، نو دوی روان سو د عمرې په نیت باندې چې د مدینې شریف څخه ورلو مکې معظمې له رسېدو سو. واقعه ډېره اوږده ده، قرآن کې راځي دغه واقعه. چې هلته ورلو مشرکانو د مکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام یې رابند کړو، احصار یې کړو، نه یې پرېښو. نو دوی بیا حضرت عثمان صاحب یې ولېږئ، بیا خبرې سره وکړې. نبي علیه السلام د مکې مشرکانو صلح سره وکړه. صلح پر دا وکول 100 کال به عمره نسی کولی، نه به راځئ. 100 کال به عمره نه کوئ، احرامونه به دغې خلاصوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرامو په هغه حدیبه مقام کې هغه قربانۍ وکړې، هغه احرامونه یې خلاص کړو، هغه سرونه یې وخریل، هغه عمره یې وکړه. دی صلح که کړې عمره خو دوی نه ده کړې. ویلې ول صلح پر دا وکړه 10 کاله به وربندي وي، زموږ ستی په مابین کې به جنګ نه وي. 100 کال به ځئ، بیا به پر کال راځئ د عمرې دپاره، بیا به دا ویسي هغه به دی ویسي، یو 3 شپې به وي. خو ډېر دی د تکلیف صلح و صحابه کرامو ډېره نه وه خوښه د نبي علیه السلام د خاطرو سه هغه ومنله. بیا هغه دوی برته ماته که په 8 کال باندې قسم مکه شریفه فتح سوله، هغه د مشرکان د خوا هغه 10 کاله پورې ماته سوله. نو په دغه زمانه کې چې دا د صلح زمانه ده، د اسما بنت ابوبکر د ابوبکر صاحب د لور مور پسې راله مدینې شریف لره، یو نقشه یې پسې راخیستې وراله سراله د دې کره راله د نبي علیه السلام پر ځای باندې کښېنستله. دې د نبي علیه السلام د ځایه سمنه کول، یا دلته به نه کښېنې، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای دی. بیا د اسما د حضرت ابوبکر لور ولاړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل زما مور راغلې ده، دا زما مور د اسلام څخه اعراض کوونکې، د اسلام یې نه دی راوړی، په اسلام نه ده مشرفه، دا کافر مشرک لا اوس زه څه په وکړم؟ احسان ورسره وکړم، یو ښه سلوک ورسره وکړم، که برته زه دغه پسې وباسم؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولیا وسیله رامي ورسره وکړه، هغه خپل قرابت د موروالي حق یې پر ځای که، هغه ته بد رد مه وایه، هغه به بیا دا به بیا هغه خدمت یې وکړه. نور خو دا مشرکه د اسلام یې نه ده راوړی، خو دا ستا مور، هغه خدمت ګزاري یې وکړه، احسان ورسره وکړه، وسیله رامي ورسره وکړه، خپل روغبړ خپل ملاقات ورسره وکړه، بیا به دا ولاړه سي. نو د شرک په حالت کې و مور یې مسلمانه سوې لا نه وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل و اسما بنت ابوبکر ته ویلې ول خدمت یې وکړه، وسیله رامي ورسره وکړه، بد رد مه ورته وایه. دا ولې د مور حق دی. علما د دې څه مسله راخیستلې ده، که د چا مور و پلار و پر شریعت نه و برابر، دا اولاد رد و بد نه ورته وایي، دی دې په ډېر احسان په حکمت طریقه سره دې اصلاح کوي، یا د بل چا په ذریعه دې ورته وایي، یو مرکه دې پر کوي، یو د بل چا په ذریعه دې ورته وایي، دی دې په خپل ډېر بدې خبرې نه ورته کوي، که څه هم هغه د شریعت چپه وي، دا مور پلار یې د ده دپاره نالایقه ده، نازیبا ده چې دی بد رد ورته وایي. په حکمت سره دې پوه کړي، په خواست سره دې خبره ورته وکړي دا مور پلار ته، که د شریعت باندې دوی نه وي یا په ظلم مخته وي، او یا دې بل څوک ورته ووایي، یا دې یو بل حقداره ته ووایي، هغه به ورته ووایي، دی دې بد رد نه ورته وایي هغه ته. او پاتې سلو اوس په مور په پلار کې د مور حق خو زیات دی، په 3 کوټې بالا دی، مګر بیا هم اوس که دی اولاد په مابین کې د مور د پلار راسي، مور یې یو خبره ورته کوي، پلار یې بل ورته کوي، بیا به دی د چا په کول کوي. علماو د هغه طریقه جوړه کړې ده، وایي په خدمت کې په یو احسان کولو، یو نقش او توپه کولو سره د مور ته ترجیح ورکړي، هغه د یوه مور ته ورکوي، هغه په قول سې کوي، ډېر ادب و احترام دې د پلار بیا زیات کوي، د دواړو به نو نه خوابدي کېږي، د دواړو لحاظ به وسي. وعن اسما بنت ابو بکر قالت
قدمت علی امی دا وای زما مور راله وهي مشرکه دا لا مشرکه وه کافره وه مسلمانه سوې نه وه په هغه زمانه کې په عهد قریش چې هغه زمانه د صلح د حدیبیې د قریش سره زموږ به په هغه زمانه کې راله فقلت ما یا رسول الله دا اسما بنت ابوبکر خو د نبي صلی الله علیه وسلم خوښه نه وه دا وای ما ورته وویل مال یا رسول الله ان امي زما مور سده قدمت راغلی د علی مال وهي راغبه دا اعراض کوونکې ده د اسلام سه اپا اصلها وسله رامي وکم قال نعم ویکه سلیها متفق علیه و ورسره ویکه دی بل روایت کې بیا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل ولدا د پلانی اولاد نم یې نه دی اخستی دا راوي نم نه دی اخستی ول ان آل ابي پلان د پلان کې آل پلان یې ویلی دی وای دا د فتنې د وجې څه دا راوي دا نم پرې ایښی دی یا آل د ابو سفیان دی یا آل د حکم ابن عاص دی مثال یا آل د ابو لهب دی خو اصل مسله دا ده چې نبی علیه السلام د خپل تربرو اکاګانو زامن یې شو د خپلې قبیلې د خاندان قریش بنو هاشم یې شو چې هغه په اسلام نه و مشرفه سوي نبی علیه السلام ول دا آل د ابي پلان دا زما اولیاء دوستان نه دي دوستان مې نه دي انما ولی الله و صالح المؤمنین زما دوست چې دی الله پاک دی او صالح مؤمنان دي زما دوستان خدا دي مګر دغه زما د اکا زامنان دغه تربرونه د قریش د بنو هاشم د دو سره زما رحم دی زما وسیله رامي قرابت رشته مې ورسره سته وبلها ببلالها زه وهغو ته تري و نودوالی ورکوم د دې معنا دا ده چې وهغو سره وسیله رحمي هغه د قرابت حق یې پر وځای کوم نور خو زما دوستان نه دي دوستان خو مې نه دي په اسلام نه دي راګډ زما دوستان الله پاک دی او صالح مؤمنان دي ابوبکر دی عمر دی عثمان دی علی دی صحابه کرام دي نور دا صحابه کرام دي زما دا صالح مؤمنان دي او نور مؤمنان دي صحابه کرام دي دغسې دي دا سره زما د قرابت یو رشته سته زه دا پالم نو اصل مسله دا ده چې دا قرابت رشته پالنګه نبی علیه السلام دا ثابته کړه په موږ کې اوس دا رواج دی ګوره قریبان د قریبانو څه په عذابي یو قریب د بل یو تربر د بل یو اکا زوی د بل د اکا زوی څه په عذابي یو تربر د بل په عذابي یو ورور د بل په عذابي په عذاب اختی دا چشتی د قرابت حق موږ نه دی پر ځای کړی هغه قرابت رشته چې نبی علیه السلام ویلی ده مشرکان وو هغه پر خپل ځای وو ده ویل زه احسان ورسره کوم زه دنیایي امداد ورسره کوم مګر هغه د دوی دغه پر خپل ځای دی چې زما د اولیاء مې نه دي دوستان مې نه دي قرابت مې سته وعن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان آل ابي پلان د پلانی اولاد سده لیسو لی بی اولیاء زما دوستان ندی انما ولی الله ولی زما دوست الله او صالح مؤمنان دي لكن لهم رحم زما د هغو سره یو رحم یو رشته ده هغه قرابت دی وبلها ببلالها د هغو ترین او دوالی زه رسوم کنایه ده دا استعاره ده د وسیله رحمي سسې وسیله رحمي ورسره کوم بل روایت بیا دغې دی چې په هغې کې نور عام بیان ورسره راغلی دی چې انسان به د قرابت د مورو د پلارو د اکاګانو د نیکګانو د مندو د خالو د عمو د تروریو د اناګانو د دې عاق به نه جوړېږي نافرمانه مه جوړېږي خو د هغه سره نور بیان هم دی وعن مغیره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله پاک حرم علیکم عقوق الامهات نافرمانی د مندو د اناګانو د پلرو دا الله پاک هغه پرته باندې حرامه کړې ده دا پرته حرامه ده کته حرامه ده سي اذیت به مشران د مشتران به ادب کوي مشران ته دا اذیت مرسوي کم مو پلارو اناګانو نیکګانو ترورګان بل الله پاک حرام کړی دی وود البنات
صحابه کرام ته د ور په ډېر ټیم کې خطاب دی الله پاک حرام کړی وعد البنات په مځکه کې لوڼې ښخول دا د نبی علیه السلام تر مخه دوره تېره سوې وه د شرک زمانه وه خلکو دا ژوندۍ لوڼې په ساحانو کې اچولې په مکه معظمه کې اوس یې هم هغه یو تاریخي اثار شته هغه څو نه ساحانو په هغه کې دا لوڼې سپغټ سپېدا اچولې د دا دپاره بس په څا کې به هسې ایله کې مړېبۍ کې سیدانو پیغور داسې یا د بل کرزي ودیږي یا څنګه د یا د فقر د پاکۍ په وجه یا د عار په وجه باندې نو الله پاک دا حرام کړی دی او بل الله دا حرام کړی دی ومنع وهات منع کول د دې چې د یو چا پر تا باندې حق وي حقوق وي یو مالی حقوق وي یا یو نفقه وي یا یو خرچه پر تا باندې وي ته یې زنبنده کې او وکره لکم الله حرام کړی دی ته یې لره قیل وقال دا ډېرې پالتو خبرې دا ډېر بې معنا بحثونه دا ډېر بې معنا خبرې او څه معنا نه لري وکثرت السوال او ډېرې پوښتنې په چا پسې کول دا نه دي صحیح په چا پسې تجسس کول یا ډېر د ځان صفتونه کول یا د چا صدقې ډېرې پوښتنې کول وکثرت السوال دا ډېرې خبرې هم الله منع کړي دي او بل الله منع کړی دی و اضاعة المال د مال ضایع کول الله منع کړی دی د مال ضایع کول څه معنا دا معنا هم د چې دونه انسان خرچې کوي چې هغه دوی خو نه خوړی سي نه استعمالولی سي فضول سي اسراف سي پالتو سي نه یو مسلمان پیدا پر واخلي نه خپل بلکې پالتو وي او دا هم د اضاعة المال صدقې و مال ته اور واچي یا په دریاب کې وغورځي دا هم اضاعة المال دی چې ودی فاسق سړي ته مال ورکول و یو فاجر بېدینه سړي ته مال ورکول چې هغه یا ډاکو دی یا غل دی یا زناکار دی یا یو شرابي دی و دغه ته مال ورکول دا هم اضاعة المال دی دا هم په دې کې راځي نو د ارڅه الله ته منع کړی یاست او بل روایت کې دا راځي نبی علیه السلام وایي چې د چا مشران ته به بد نه وایست د چا مشران د چا پلار دی د چا مور ده د چا خور ده و دې ته به سړی ښکنځل نه کوي هغه تاسې هغه ته وویل هغه به تا ته وایي دا به تا په خپل مور وښکنځل خپل د پلار وښکنځئ حدیث کې راځي وایي د لوی کبایرو څه د لوی ګناهو څه دا ده چې سړی و خپل مور پلار ته ښکنځل وکړي نو صحابه وویل چې مور پلار ته څوک ښکنځل کوي خپل مور پلار ته سړی ښکنځل یا دی د نبي علیه السلام ورګه صدقې به پېښه شي دغې زمانه به راشي و مور پلار ته به سرې وایي ورته او یا دی یا داسې راته دی و بل چا و مور پلار ته ښکنځل وکړي هغه یې و ده ته وکړي نو دا دی سو لکه داسې دا خپل مور پلار په خپله وښکنځل وعن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر د لوی ګناو څخه شتم الرجل والديه ښکنځل دي د سړي و خپل مور پلار ته قالوا صحابه کرام یا رسول الله هل يشتم الرجل والديه سړی و خپل مور پلار ته ښکنځل کوي قال نبی صلی الله علیه وسلم نعم وکړي یوه طریقه دا ده چې هغې ډارېکې ورته وکړي خپل مور پلار ته دغه انسانان وسته ورته کوي یو یا ولدی دی یسب ابا رجل دا سړی راولاړ سي د بل سړي و پلار ته ښکنځل وکړي د بل سړي و مور خور یاد کړي فیسب اباه هغه سړی راولاړ سي ستا مور پلار یاد کړي یسب امه دی ولاړ سي د بل سړي و مور ته ووایي هغه بیا راولاړېږي ستا مور خور ستا مور پلار ښکنځي نو دا دی لکه تاسې په خپله وښکنځل نبي علیه السلام وایي دا د لوی کبایرو څه دي لکه ځینې انسانان پالتو د یا ګپ ورسره یا دغه رقم انسانان دي چې دی ښکنځل کوي د پلار په بد نامه ورته واخلي د پلانکي زوی د پلانکي زوی مور پلار یې ورسپکي هغه راولاړ شي د ده مور پلار ته سپکي ووایي نو دا دی لکه دا انسان چې په خپله مور پلار وښکنځل